بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او ستاسو ټولو ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین د طالبانو په اړه وویل چې دوی د طالبانو لخوا هغه پیشنهاد دوی ته رسېدلی ده چې طالبان غواړي له دوی سره اړیکې ولري او دوی هم د طالبانو له تور لیست څخه پر ایستلو باندې هم فکر کوي او د دې ترڅنګ له طالبانو سره د اړیکو په څرنګوالي باندې دوی له خپلو مرکزي اسیا ملګرو سره یا مرکزي اسیا هیوادونو سره یا د هغوی له دولتونو سره مشورې کوي چې له طالبانو سره باید کوم ډول اړیکې ولري. د اړیکو په څرنګوالي باندې د دوی بحث روان ده. دلته څو خبرې دي. یو خو دا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ یا اخطار ورته ورکړ او ویل چې که چیرې روسیه طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي اسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. د دې ترڅنګ اصلي موضوع دا ده، زه فکر کوم دا چې روسیې په اوکراین کې جګړه پیل کړې وه او د اوکراین جګړه تقریبا پای ته رسېدونکې ده. هغه زلنسکي چې هغه ویل چې موږ د روسیې سره تر اخري سلګۍ پورې جنګیږو، هغه هم اوس دې ته چمتو ده چې له روسیې سره سوله وکړي. په امریکا او په اروپایي هیوادونو باندې فشار وارد کړی ده او له هغوی څخه غوښتنه کړې ده تر څو روسیه سولې ته یا اوربند ته راضي کړي. او روسیې په عین وخت کې اوکراین ته یو څه شین چراغ ورکړی ده، ورته ویلي دی چې که چیرې موږ له تاسو سره سوله هم کوو، هغه سیمې چې موږ له تاسو څخه نیولې دي هغه به ټول زموږ او تاسې د سرحد په حیث پیژندل کیږي، یعنې هغه سیمې نور په روسیې پورې اړوند دي او هغه بیرته اوکراین ته نه ورکول کیږي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې. نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریې داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري. نو دا چې طالبان اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی ته دا تاریخي مسؤلیت متوجه کیږي چې دوی باید ډیر په دقت سره له روسیې سره، له امریکې سره، له هر هیواد سره چې مخ ته ځي باید ډیر په دقت سره مخکې لاړ شي تر څو خدای مکړه دا د نړۍ جنگ یو ځل بیا افغانستان ته را نه وړلی شي. دا چې اوکراین د اروپایي هیوادونو د کندو په نوم یادېده او ډیری خوراکي مواد له اوکراین څخه اروپایي هیوادونو ته صادرېدل او فعلا اروپایي هیوادونو ته هغه څه نشي صادرولی چې مخکې یې صادرول د جنګ له وجې نه. البته نو په همدې خاطر اروپا او امریکا هم غواړي تر څو دا جنګ له اوکراین څخه بیرته افغانستان یا سوریې یا عراق یا داسې هیوادونو ته انتقال سي او خپله جګړه په همغه هیوادونو کې ترسره کړي. نو خدای دې وکړي چې طالبان وکولی سي داسې یو سیاست او داسې یو ډیپلوماسي مخته یوسي چې د نړۍ جنگ بیرته افغانستان ته رانولي او افغانستان د نړۍ له جنګونو څخه خوندي وساتي.